اوس زه 100 روپۍ درکم چې دیوال جوړ کړي. ما سره یو 100,000 روپۍ چې یې 18,000 روپۍ وایي کېږي. دا دیوال به پرې وشي انشاءالله. ښه خدای مهربان کاکا وایي چې 20,000 روپۍ دیوال کېږي. صحیح ده. نه زه به د 1000 روپۍ درکوم بیا دې نه درکوم. کاکا ته به 1000 روپۍ ورکوم دا 20,000 غواړي. صحیح دی. دا خو والا دا ډېر پیسې مو وتلې چې پوره شولې زما په خیاله خو 1000 روپۍ به درکم. بس دي بس دي د 2000 درکم. بس دي 3000 درکم چې کله وې بس دي بیا بس کومه کار کېږي نه کېږي نه کېږي نه کېږي نه کېږي بیا هم نه کېږي. السلام علیکم. جوړې تکړې تکړې شکر دی. څه کار کې ولا دغه مو چې توپ کوم بس په دواړو خو باندې معذوره یم او بس ګټې وټې مې څوک نشته بغیر د الله نه زه بل څوک نه لرم او بس کور مې دیوال چپه دغه د اوبو چپه کړی دی او بس نسل لوڅ لپک ناست یم. بچي دې نشته ګټې څوک نشته د ګټې وټې مې څوک نشته خدای شته. څو بچي دي ټوټل؟ د خدای په 12 نفره خدای کور یم. 12 ماشاءالله چینکیانې دي ټول سرسري دي او بس مشر هلک نشته. 100 روپۍ ورته پیدا کېده هلته بس دغلته یو کله 20 شي کله 10 شي کله چې ډېر اضافه شي 50 روپۍ نو دې باندې زما ګزاره نه کېږي او زما ډېر د الله په هیله وسره باندې ناست یم او بس الله پاک شکر. بچو څه تعلیم ماریم کوي یا پاتې دي؟ ولې نه د خدای په یوې باندې مې قرآن شریف په یادو ختم کړی او یو شکر د اوس هم سبق کوي بس زه ورته دلته د الله هیلې ته راوځم او دلته ناست یم بس یو روپۍ نیمه بس ورته دا خونه اوس چل شوی یا وړکتوب نه؟ ولا وړکتوب نه لږ زره وم اوس چې غټ نه دغه کېږم درنېږم بس نور هم بترېږي نور هم بس کاکا غټ ارمان د څه دی؟ بس اوس ارمان مې دا دی چې مطلب دا دیوال ماته جوړ شو زما دغه دا لږ زه په پرده کې شم دیوال خطا شوی دیوال خطا شوی د اوبو دغه مې کوټې ته رانه د کوټې دیوال هم لیدلې او اوس مې پرده اچولي د پردې دغه د ترپال او هغه بس په هغې کې په دې ژمي کې په دې دغه کې ماشومان مې کله یو کړی کله بل کړی. دیوال خطا شوی دیوال خطا دی د کوټې خطا دی دغه هم خطا دی ماشومان کله یو کړی بس ماشومان کله یو کړی کله بل کړی. اوس زه 100 روپۍ درکم چې دیوال جوړ کړي. ما سره یو 100,000 روپۍ چې یې 18,000 روپۍ وایي کېږي. دا دیوال به پرې وشي انشاءالله. ښه خدای مهربان کاکا وایي چې 20,000 روپۍ دیوال کېږي. صحیح ده. نه زه به د 1000 روپۍ درکوم بیا دې نه درکوم. کاکا ته به 1000 روپۍ ورکوم دا 20,000 غواړي. صحیح دی. دا خو والا دا ډېر پیسې مو وتلې چې پوره شولې زما په خیاله خو 1000 روپۍ به درکم. بس دي بس دي د 2000 درکم. بس دي 3000 درکم چې کله وې بس دي بیا بس کومه کار کېږي نه کېږي نه کېږي نه کېږي بیا هم نه کېږي کېږي نه کېږي یعنې دا ټول غواړي نور دا والم چې دا ټول سي نور که شلي یوي شي دوی شي دا ټول ستا صحیح شو. اوس خوشحالې الله دې ډېرو تیر درکړي الله دې زه اوس خوشحاله شوم او الله دې ډېرو تیر درکړي. صحیح ده. اوس د دیوال جوړېږي اوس مې دیوال جوړېږي صحیح شو. خوشحالې بالکل اوس ډایرکټ د دیوال دې جوړ کړه. ډایرکټ په دیوال جوړ کړم او زه به دیوال راوکړم انشاءالله. قدرمندو دغه مرسته یو بااحساسه خوراکۍ له طرفه شوې وه چې په دغې مسپاره دا به ځي وایي په دیوال باندې 20,000 روپۍ خرچه دی نور انشاءالله دیوال به جوړ کړي. دغې خوراکۍ د دعاګانې کور دې آباد وه بچه خدای دې حیا او پرده دې خوراکۍ وساتي او خدای دې داسې مسلمانان نور هم پیدا کړي چې ما سره هم کومک وکړي او ما د نور مسلمانانو سره وکړي.
قربان دي شم